یو خوا روژه وه بل خوا سختې ګرمۍ زور کړی و خو سره غرمه و نور خوږو ملګرو اور کړی و دې کې ور وټکېدو ویښو مه بهر رالم دا یوه ځوانه زنانه وه زړه پر هر رالم د خپل نشي خاوند په وجه باندې سوال کولو دا وخت زه د مزدورۍ نه هم راغلی وم او خوب راله نه راته ستومانه وم غلی وم ور ټکېده خو ما ویده څوک ماشومان به ویده او خوب ورته نه ورځي د لوبو شیطانان به ویده د زنانه آوازو دې سره پریشان شوم زه او چپن مې واچول به سرور ور روان شوم زه چې راغلم وې د الله په نوم خیرات راکې او بچي مې اوږې دي مجبوره یم زکات راکې د خپل نشي خاوند په وجه در په در ګرځېده او دا اوچې شونډې او نخر ګرځېده خپې بله خپې وه او خولې پرې بهېدې ملګرو په ښکلي مخ باندې اوښکې څڅېدې ملګرو د دې په سر باندې شلېدلې لوپټه پرته وه او چا څه ورکړي و بس غوټې په اوږه پرته وه بیا د اسمان په طرف وګوري خیرې کوي ده خدایه دا واړه پوډریان او ظالمان ورک کړي وغرې نیولې چې دا واړه قاتلان ورک کړي یو خوا روژه ده بل بچي رانه روټۍ غواړي او اختر نږدې دی څوک جامې او څوک څپلۍ غواړي په شته خاوند کې بې خاوند یم سوال کړم ستړي شوم او شرمېږم څه وکړم د پت غیرت نه لرې شوم هغه بدبخته دی د ایسو په نشه اخته دی ښکلې ځواني کړه په دې باندې ورسته اخته دی سحر په خړو وځي بېرته ماسوتن راځي او وروره زنګېږي دی په شان د زنکدن راځي غم د بچو نه کوي څه وکړم پریشانه یم او داسې ژوندون دی په دې ژوند باندې ستومانه یم کله ناکله کور نه لوښي یا جامې یوسي او یا چې زه نه یم بې غیرته د غرمې یوسي خدای نه سوال کوم چې دی د دې نشو ووړي او ګینونو خاورې به زما په دې بچو ووړي ربه یا داسې د ژوندي ضمیر ځوانان پیدا کړي او چې پکې ترس وي یا داسې انسانان پیدا کړي چې د دې خاورې نه د هر قسم علت لرې کړي او د دې وطن نه د نشو د غلانت لرې کړي خفه شو ما ورته وې ودرېږه راځم خورې اوس مزدورۍ نه رالم ښاغه درکوم خورې دی وې خدای دې د دې اجر یو په سل درکړي او د دې ثواب د خدای کعبه کې په درشل درکړي ای سمندره بدلې خدای د اخلاص ورکوي څوک چې بې وسله په دې دنیا کې لاس ورکوي څوک چې بې وسله په دې دنیا کې لاس ورکوي مننه